او دا شان بل دا مسنونو طریقو دا حج نه طواف قدم دی چې کم سړی اول لاړ شي نو دی چې لکه نن سبا اکثر متمتع دی د عمرې طواف کوي د عمرې طواف کوي نو بیا د هغې نه بعد ځان حلال کی هغې نه بعد دته بیا یو طواف بل پکار دی چې دا طواف قدم دی دا د ستړې مشي د حرم شریف ده او یا چې کله احرام وتړي او دی روانېږي مینا ته وځي په هغه ټیم کې ورته پکار دی چې یو طواف وکړي نو دا سنت دی دلته دی طواف وکړي بیا دی روان شي دا به ستړې مشي شي دا طواف قدم دی او کم چې طواف وداع دا چې مخخه په آخره کې کیږي فرضي طواف نه وروسته یو بل طواف هغه به واجب دی او دا ستړې مشي قدم طواف دا سنت دی اتباع په هغه طواف کې اتباع په طواف کې چې کم دی چې هغه سنت ده دا څادر چې کم دی خی اړه لاس لندې به کې او په چپه اوږه باندې به یې واچوي دا سنت دي دې ته اتباع وایي او رمل انساعه بعده فی اشهر الحج په هغه طواف کې چې د هغې نه بعد سعی د صفا او مروه شته هغه طواف لکه د عمرې دی یا طواف فرضي دی هغې نه بعد سعی کوي نو کم پسې چې سعی دی کوي نو په هغه طواف کې دا پهلواني کول چې کم دی دا اوږې خوځول په دریو اولو شرطونو کې اولو شوطونو کې دا سنت دی که داسې و چې رش ډېر زیاتو انتظار به ورته کوي انتظار دې ورته وکړي او چې کله رش کم شي نو په هغې ګیرې وي دومره رش دی چې زه پکې اوږې نشم خوځولی پهلواني پکې نشم کولی نو دی د لږ صبر وکړي انتظار دی وکړي هغې نه بعد دی ورګډ شي ورباندې خو دا درېو هغه طواف کې چې کم طواف نه وروستو صفا مروه سعی شته دی او کم طواف چې همداسې نفلي نور خلک کوي او هغې کې وروستو بیا سعی صفا مروه نه وي نو په هغې طوافونو کې پهلواني په ده باندې نشته دی بیا دې نه کوي خو دا پهلواني په هغه چا ده چې سعی بین صفا والمروه شته دی او دا پهلواني داسې سنت دی چې د دې عوض هم نشته دا داسې یو سنت دی لکه حجر اسود نو حجر اسود هغې ته لاس وړل هغه ښکلول سنت دی که هغه وس دې نه کېږي لاس وروړل سنت دی که هغه وس دې نه کېږي نو لرې ناسې استلام لاس اوچتول ورته سنت دی دا خو حجر اسود ګوټ دی کم چې رکن عراقي دی بیا رکن شامي دی په دې دواړو کې اسم نشته د طواف په ټیم به دې ته لاس هم نه وړي او چې کله رکن یماني ته راشي د حجر اسود په اړخ باندې دې خواته چې رکن یماني راځي نو هغې ته لاس وړل کوړی د شوخی لاس او یا ښکلول یعنی لاس وړل ورته جایز دی بلکې سنت دی که لاس دې ورته نه رسېده د لرې نه هغې ته بیا لاس اوچتول دا شریعت کې منع دی بیا جایز نه دی رکن یماني ته به لاس نه اوچتی البته که رش نه و لاس دې ورسولی شو لاس دې ورسېده نو بیا جایز دی او دې دوه ګوټونو ته به لاس نه وړي نورې کعبې ته به هم لاس نه وړي خو دا په طواف کې او که د طواف نه بهر وي هسې د برکت دپاره نو خو له د کعبې خلاف دی که ته د کعبې د غره کاڼې هم راواخلې په ځان یې ومږې نو هغه برکت دپاره څه ناروا نه دي چې کم فقهاو مکروه ویلي دي هغې مقصد دا دی چې طواف کې طواف خو داسې دی لکه مونځ په مانځه کې دننه خو د ځان نه کم کارونه ته نشي کولی نو چې هر کله شریعت کې ثابت نه دي نو ته هم نشي کولی د دوو ګوډونو ته به لاس نه وړئ او البته د طواف نه بغیر بهر چې کم دی که لاس وړې یا برکت دپاره یو ځای په ځان مږې هغه به جایز دي مؤثره حقي به دا نه ګرځئ الہ العالمین به ګرځئ خو د دې دپاره چې دا د برکت نه ډک ځایونه دي برکت دپاره لاس پرې راکاږي نو بیا څه ناجایز او ناروا نه دي څه سنتونه ممکن چې پاتې شوي خو وخت کم دی انشاءالله په بل بیان کې به طریقه د حج او طریقه د ادا د حج او بیا د زیارت النبی د هغې متعلقه حدیث دا به انشاءالله بیانېږي درود شریف په شوق سره وایي